په وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې ګنې یو ځوان د طالبانو لخوا د همجنسبازۍ په تور نیول شوی، وروسته شکنجه شوی ده او د دغې شکنجې له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړل شوی ده. وروسته بیا ترې طالبانو ویډیو کړې ده او دغه ویډیو یې د کورنۍ ته لیږلې ده. دغه راپور لومړي ځل لپاره ګارډین ورکړی او له ګارډین څخه وروسته د دې په تعقیب افغاني رسنیو BBC او نور هم دغه راپور په ډېرې تیزۍ سره خپور کړ. دغه ځوان چې ګارډین له لوري په داسې ډول متهم شوی و، صفي الله احمدي نومیږي. هغه افغان دی او په ایران کې اوسیږي. هغه په وروستیو کې یو ویډیو خپره کړې ده چې د ګارډین دغه خبره یې رد کړې ده او هغه باندې یې تور بللی ده. هغه په ښکاره توګه ویلي چې نوموړی حتی په افغانستان کې هم شتون نه لري، بلکې په ایران کې ده. په ده باندې لګول شوي دغه تورونه د شخصیت ته صدمه رسولې ده. دا همجنسباز نه بلکې یو عادي انسان ده. هغه همدارنګه په ګارډین شکایت کړی چې د شخصیت ته یې صدمه رسولې ده. هغه په دې اړه د خپل وضاحت لپاره یو ویډیو خپره کړې ده. هغه په خپل ویډیو کې په لاندې ډول څرګندونې کوي. سلام، صفی الله احمدی هستم. متاسفانه موضوعی که روزنامه گاردن نشر کرده با استفاده از تصویر خودم که ادعایی که من همجنسگرا هستم و بعد از 3 روز شکنجه کشته شدیم داست طالبان همش واقعیت ندارد و باید روزنامه گاردن، نه تنها گاردن بلکه تمام روزنامه‌ای که نشر کردن باید پاسخگو باشن و من میخوام وکیل بگیرم و ادعای حیثیت کنم در مقابل روزنامه گاردن.